د طالبانو حکومت وایي چې د اردو جوړولو 15 سلنه کار مخته تللی. په داسې حال کې چې نن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 6 میاشتې او 6 ورځې کېږي، د حکومت د دفاع وزارت ډیر ژر د اردو د جوړېدو خبره کوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمي ازادي رادیو ته وویل چې د پوځ د اردو جوړولو 15 سلنه کار مخته تللی او ډیر ژر به د افغانستان خلک د یو مجهز اردو خاوندان شي. خوارزمي زیاتوي تقریبا 15 سلنه کار شوی، په ډیر نږدې راتلونکي کې به د افغانستان خلک یو مجهزه، منظمه، خپلواک او ژمنه اردو ولري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې د طالبانو دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد هم د افغانستان ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې د یو مجهز اردو جوړولو خبره کړې وه او ویلي و چې د اردو لپاره د نوملیکنې بهیر تر 80,000 کسانو پورې رسیدلی. که څه هم ښاغلي خوارزمي د دې اردو د تعمیل په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو محمد یعقوب مجاهد په خپله مرکه کې ویلي و چې د دوی نوې اردو به 110,000 کسیزه وي او د چا په مرستو به هم تکیه نه وي. خو د مخکینی نظام د دفاع وزارت یو چارواکي بیا وایي چې په دومره کم وخت کې په خپل اصلي مفهوم باندې د اردو جوړول ناشونې خبره ده. د تیر جمهوریت نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې د اردو شکل خو تر اوسه پورې دوی نه لري او نه دومره ژر اردو چې په کوم مفهوم باندې ده هغه جوړولی شي. البته جنگي ډله ده، جنگي قطعات پې جوړ کړي دي یا یې جوړوي یا یې درلودل نه مخکې نه یوازې نوم یې ورته بدل کړی دی. ښاغلی میاخیل د اردو د تعمیل موضوع هم مهمه ګڼي. د مخکینی نظام د ملي دفاع وزارت او ملي امنیت شورا د وروستي راپورونو له مخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.5 لکه امنیتي او دفاعي ځواکونه وو چې د نړیوالې ټولنې ډیری د امریکا په مرسته تمویلیدل. خو د تیر میلادي کال د اګست په 15مه نیټه په ټول افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره دا پوځ چې میلیارډونه ډالر پرې لګښت شوی و وپاشل شو. یو شمېر له هېواده بهر ولاړل او یو شمېر په هېواد کې دننه په کورونو ناست دي.